اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه وصحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت درویشتمه برخه. اوس به دا درته بیان سي چې ابو طالب ته د قریشو اخرنۍ ډله رااله. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ټولو ملګرو سره د شعب ابي طالب څخه راووتی، پر خپل پخواني قسم یې دعوت کوي، مګر قریش کڅوم بندیز او انحصار ختم کړي، بیا هم په خپل پخواني ازارو او په تکالیفو باندې چې مسلمانانو ته به ورکول هغه یې لاس پرې کړی. خلق د الله جل جلاله د لارې څخه منع کوي. ابو طالب پر هغه ډول د خپل وراره دفاع کوي او ساتنه یې کوي، مګر په دغه وخت کې د ابو طالب عمر تر 80 کلو اوښتی. دغه لوی واقعات او غمونه چې د کلو رئیسي د باندې په لپسې را روان دي، خاصتا دغه بندیز او انحصار د ډیر ځای په کړی و. هغه پخوانی قوت او شدت یې نه و پاتې. د شعب څخه د راوتلو څو میاشتې لا نه وې تېرې شوي چې دی ډیر سخت ناجوړه شو. دلته نو مشرکانو مشوره سره وکوله، والحمزه او عمر مسلمانان شول او د رسول صلی الله علیه وسلم د دین خبرې په ټولو عرب او قریش کې نشر شوې. که موږ د ابو طالب تر وفات وروسته د هغه وراره ته کم ضرر یا تاوان ورسوو، ټول عرب به موږ ته پیغور راکوي چې اکا یې ژوندی و، دوی څه نه سوی وکولی، او اوس چې اکا یې وفات شو او هغه یې تنها ولیدی نو یې پر راواچوه. اوس قریش غواړي چې د ابو طالب په حضور کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي او څه هغه شیان ورسره ومني چې د دې د مخه یې نه ورسره منل. نو د قریش یو ډله ابو طالب ته ورلل چې دا د قریشو اخرنۍ ډله ده چې ابو طالب ته ورځي او د ده د وراره په باره کې خبرې ورسره کوي. د قریش ټول اشراف او مشران چې هغه د یو څو نومونه یې دا دي: عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف، ابو سفیان ابن حرب او نور داسې کسان ول. ټول سره 25 نفره ول. ابو طالب ته ورغلل او ورته ویې ویل: یا ابا طالب، ته په هغه مقام او درجه پوهېږې چې په موږ کې لرې، او تا ته اوس دغه ناروغي در پیښه ده. موږ پر دې بیریږو چې ته به زموږ د مخه څخه او زموږ د مابین څخه ولاړ شي، او ته په دې هم خبر یې چې زموږ او ستا د وراره په مابین کې اختلاف شته. نو اوس دې وراره راوغواړه، زموږ له طرفه څه وده ته ورکړه او د ده د طرفه څه موږ ته راکړه، یعنې موږ به د ده څخه منع سو او دی به زموږ څخه منع سي. موږ او زموږ دین دې سره پرېږدي او دی او د ده دین به سره پرېږدي. ابو طالب و رسول صلی الله علیه وسلم ته نفر ولېږئ او هغه هم راغی. ابو طالب ورته وویل: ای وراره، دغه نفر ستا د قوم اشراف دي، دا سره یو ځای سوي دي، غواړي چې څه درکړي او څه درڅخه واخلي. بیا هغه نورې خبرې ورته وکولې کوم چې قریش ابو طالب ته کړي وې چې موږ به په ده کار نه لرو او دی په موږ کار نه لري. رسول صلی الله علیه وسلم قریشو ته مخ ور واړوئ او ورته ویې ویل: څه فکر کوئ؟ که زه یوه خبره در وښیم او تاسې هغه خبره وکړئ، هغه سره به د عربو پاچاهان وګرځي او عجم به سر درته کښته. په بل روایت کې راغلی دی چې خپل اکا ابو طالب ته وویل: ای اکا، دوی یو داسې کار ته نه رابولي چې هغه د دوی دپاره خیر او بهتر وي. ابو طالب ورته وویل: و چیشتې رابولې؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: زه یوې خبرې ته رابولم چې د هغې په ویلو سره به عرب سر ورته کښته کړي او د عجمو په مالکانو وګرځي شي. قریشو چې دا خبره واورېدله چپ سول او په حیرت کې سول، نه پوهېږي چې اوس څنګه د دغې یوې جملې د ویلو څخه چې هغه هم دونه فایدهمنه ده انکار وکړي. وروسته ابو جهل وویل: دا یوه خبره چې شته، موږ به دې لاس خبرې ومنو. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل: فقط دغه یوه کلمه ووایاست، لا اله الا الله، او هغه چې تاسې عبادت کوئ هغه پرېږدئ. قریش لاسونه سره وټکول: اولیا محمد، ته غواړې چې دغه الهه یو اله وګرځې؟ ستا کارونه ډېر عجیب. بیا نو ځینو وجینو نورو ته وویل: والله دا سړی د هغو شیانو څخه چې تاسې یې غواړئ هېڅ شی نه درکوي. در ولاړ سئ او د خپلو پلرو پر دین مو ټینګ سئ تر څو چې الله ستاسې او د ده په مابین کې فیصله کوي. او بیا نو قریش ولاړل. د دغو کسانو په باره کې د سورة صاد دغه آیاتونه نازل شول: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. او کفار د دې څخه تعجب کوي چې دوی ته بیرونکی نبی د دوی د قوم څخه راغلی دی او دا کفار وایي چې دغه بیرونکی نبی ساحر درواغجن دی. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا د دغه 360 معبودان یو الہ ګرځولی دي؟ دغه چې دی وایي چې دغه ډیر معبودان پرېږدي او د یو الله عبادت کوي، دا یو ډیر عجیب شی یا عجیب کار دی چې مثل نه لري. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د دوی مشران په تلوار سره دغه مجلس څخه ولاړ شول چې یو او بل ته سره ویل درځئ د دې ځایه ولاړېږئ او د خپل معبودانو پر عبادت مو صبر وکړئ او ټینګ اوسئ. بېشکه چې دغه شی یعنې توحید خامخا یو شی دی چې زموږ څخه اراده سوې ده، یعنې دی غواړي صلی الله علیه وسلم چې د توحید په نامه سره موږ ټول د ځان تابع کړي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دغه توحید او وحدانیت په ورستنی عیسوي دین کې موږ نه دی اورېدلی. دغه توحید له خپل ځانه جوړ شوي درواغ دي او وروسته نور آیتونه هم په دغه باره کې نازل شوي دي. اوس به د عام الحزن یا د غم د کال بیان درته وشي. رسول صلی الله علیه وسلم بیا هم د خپلو ازارو او تکالیفو سره سره توحید او الهي دین ته دعوت کوي تر څو چې دوی لوی او ډېرې مهمې واقعې پیښ شوې. داسې واقعې چې پر دعوت او د رسول صلی الله علیه وسلم پر ژوند یې ډېر تاثیر وکړ. اول د رسول صلی الله علیه وسلم مهربانه او خواخوږي او حمایت کوونکي آقا ابو طالب وفات. دویم د رسول صلی الله علیه وسلم د مهربانه او غم شریکې زوجې حضرت خدیجه رضی الله عنها مبارکه وفات چې اوس به دغه دوی واقعې په تفصیل سره درته بیان شي. د ابو طالب ناجوړي نور هم شدیده شوه تر څو چې د وفات ورځ یې راورسېده. د ابو طالب وفات د بعثت د 10 کال د رجب په میاشت کې و او 6 میاشتې وروسته تر هغه وفات شو چې قریشو د طرفه څخه او بندیز او انحصار پای ته ورسېد. او څوک وایي چې د دغه کال د رمضان مبارک په میاشت کې وفات شو. هغه ابو طالب وفات شو چې د قریشو د ازارو او تکالیفو څخه د رسول صلی الله علیه وسلم ساتونکی او حمایت کوونکی و. رسول صلی الله علیه وسلم د ده په وفات ډیر غمجن شو او تر اندازې زیات خوابدی شو، ځکه ابو طالب هغه اکا و چې رسول صلی الله علیه وسلم یې کوچنی لوی کړی او رسول صلی الله علیه وسلم ته د ابو عبدالمطلب تر وفات وروسته د پلار په درجه کې و. د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 8 کاله و چې تربیه د ابو طالب پر غاړه شوه. سره د دې چې ابو طالب ایمان نه راوړی خو بیا هم د رسول صلی الله علیه وسلم لوی مرسته کوونکی او حمایت کوونکی و. موږ ولیدل چې د مقاطعې په وخت کې څونه مرسته او فداکاري وکړه، که نه یوازې مسلمانانو ته د دې مشکل سره مقابله کول ډیره سخته تمامېده. که څه هم ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم پر دین نه و، مګر بیا هم د خپل وراره د مرستې او قوت عمده مرکز دی. کله چې ابو طالب ته مرګ حاضر شو او د اسکندر په حالت کې و، رسول صلی الله علیه وسلم ورته ناست و. ابو جهل ته خبر ورغلی چې ابو طالب د مرګ په حال کې دی، نو دی او عبدالله ابن ابي امیه په تلوار ورغله. د ورتګ اجازه یې وغوښتله، اجازه ورکړل شوه. په ابو طالب کې روح پاته دی. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ناست دی او ورته وایي ای اکا د لا اله الا الله کلمه ووایه، فقط یوه کلمه، کولی سم چې د دې کلمې په سبب به د قیامت په ورځ ستا شفاعت وکړم. ابو جهل وایي یا ابا طالب د عبدالمطلب د دینه اورې، که دغه کلمه وویل ستا اولادیت به تر ابده پیغور ورکول کېږي. ابو جهل شیطان همیشه د اسلام مخ نیسي او نه غواړي چې یو څوک مسلمان شي. رسول صلی الله علیه وسلم کوشش کوي چې ابو طالب ایمان راوړي او ابو جهل په پرلپسې ډول باندې ابو طالب منع کوي. اوس ابو طالب متردد او په شک کې دی چې د توحید کلمه ووایي او که یا، خو ابو جهل او عبدالله ابن ابي امیه ورته جوړېدلي دي تر څو د ابو طالب اخري خبره دا شوه قل علی ملت عبدالمطلب، یعنې د عبدالمطلب پر دین یم او وفات شو. ایمان یې نه راوړی او په دې بیا رسول صلی الله علیه وسلم
چې کوم مخکې غم و هغه غم نور هم ډیر شدید شو ځکه اکا ایمان ته نږدې سوی و مګر مسلمان نشو حال دا چې دوی تر ټولو خلکو رسول صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې دوست او تر هر چا د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع زیاته کړې بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر څو چې من سوی نه د مغفرت په طلب بدرته کوم یعنی کمی الله من نه کی زب استاد لپاره د عفو او بخښنې غوښتنه کوم د دې موضوع په اړه کې الله جل جلاله د سورۃ توبه 114 نمبر آیات نازل کړ اعوذ بالله من الشیطان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم یعنی نبی او هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی نشای او نه لایق دی چې د مشرکانو د لپاره مغفرت وغواړي څه هم د مشرکان د دوی سره خپلوي لري دا کار څه وخت نه دی پورته پکار او ورسته تر هغه چې دوی ته ښکاره شي چې بېشکه دوی دوزخیان دي یعنی په کفر باندې مړه سوي کله چې مؤمنان خپل ځانونه او مالونه پر الله باندې خرڅ کړي دي نو دا کار هم ورسره حتمي او ضروري دی چې خپل ځانونه د بل هر چا څخه راټول کړي او یوازې خپل رب جل جلاله ته وسپاري د الله جل جلاله د دشمنانو سره چې د هغه دوزخی توب او د الله سره دښمنی معلومه شوی دا هغه سبایت چې خپل د دوستی او د مهرباني سلسله وشکوي که څه هم دغه د الله دښمنان د خپلوان مورپلار یا خور یا قریبان نور خاص خپلوان وي ځکه هر هغه څوک چې د الله دښمن او له خپل رب سرکشه وي هیڅ کله د مؤمن دوست او خپل نسی کېدل نو د هر هغه چا په باره کې چې داسې معلومات حاصل شي چې په یقیني ډول سره دوزخي دي نو بیا د بخښنې او د مغفرت غوښتنه دغه دپاره منع ده اوس نو دغه د کفر او دوزخیتوب معلومات که په وحی سره وي او یا هغه څوک چې په ښکاره باندې په کفر او په شرک باندې مړ شي نو دغه دپاره غوښتل د مغفرت دا منع دي او بیا هم د دې موضوع په باره کې د سورۃ قصص 55 نمبر آیات هم نازل شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين یعنی یا محمد صلی الله علیه وسلم بشک ته هغه څوک پر سم لار نسی برابرولای چې ستا خوښ وي بلکې الله او هغه چاته سم لار شي چې د هغه د هدایت اراده وفرمایي خاصه خبرتیا یا خاصه تنبیه د رسول صلی الله علیه وسلم د والدینو په باره کې د اسلامي علماو اقوال ډیر فرق سره لري ځینو د دې دپاره چې د دوی ایمان او نجات ثابت کی خاصې رسالې لیکلي او ځینو د حدیثو شرح کوونکي محدثانه او متکلمانه بحثونه کړي خو د احتیاط او د سلامتۍ ښه او غوره لار دا ده چې په دغه مسله کې څوک چپ پاتې شي او په داسې دقیقو بحثو کې د څېړنو څخه ځان وساتي د داسې مسایلو حقیقت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او هغه عادل رب ښه ډول سره د ټولو موضوعاتو فیصله کوونکی د ابو طالب د ایمان په متعلق دغه لاندې معلومات په صحیح احادیث سره راغلي دي اول امام بخاری د ابي سعید الخدري رضی الله عنه څخه روایت کوي چې وايي یو وخت د رسول صلی الله علیه وسلم اکا ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم حضور کې یاد شو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل شاید ته د قیامت په ورځ زما شفاعت دا نه پور ورسي چې د اور په څنډه کې به وي چې اور به تر بجلکو پورې رسیږي بیا هم په صحیح حدیث کې راغلی دی چې حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه ورسول صلی الله علیه وسلم ته وویل اکا ته به دې څنګه په ورسیږي هغه اکا چې ستا ساتنه یې کوله او ستا په سبب باندې په قهر کېدی چې مطلب ابو طالب رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هغه د اور په څنډه کې دی که زه نه وای د اور په کښته طبقه کې به وای خو بیا هم په تکرار سره وای زیات تر دغه د ابو طالب په کفر او په ایمان کې بحث کول غیر ضروري موضوع دی
ښه به دا وي چې د داسې غیر ضروري او د خطراتو څخه ډکې موضوعګانو په باره کې څوک چپ پاتې سي چې د ګټې پر ځای تاوان ورته پیښ نه سي. ابو طالب هغه څوک و چې د اسلام دعوت او د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره یو مضبوطه قلعه وه. اسلام او مسلمانان د قریشو د مشرانو او بېباکانو د تعرض څخه ساتلی و. ابو طالب خپل ټول قوت او شرف د دې دپاره استعمالوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم او د ده د ملګري د هغو ټولو دپاره د مشرک قریشو د شر او ازار څخه ساتل وکړي. د حضرت خدیجې رضی الله عنها وفات د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې یا په بل روایت کې 3 ورځې وروسته ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها وفات شوه. د دې د وفات په تاریخ کې 2 قولونه دي. څوک وایي چې د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې وروسته وفات شو او څوک وایي چې 3 ورځې وروسته وفات شو. د دې رضی الله عنها وفات د بیاست په 9 کال د روژې په میاشت کې او په دغه وخت کې د دې رضی الله عنها عمر 15 کاله او د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 50 کاله. خدیجه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مهربانه او غم شریکه زوجه د الله جل جلاله د هغه لوی نعمتو څخه یو نعمت چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و. دا هغه زوجه وه چې تر هر چا و رسول صلی الله علیه وسلم ته ډیره نږدې او قریبه وه. دا هغه زوجه وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د اولادو مور او روزونکې وه او 25 کاله یې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ګډ ژوند وکړ. د رسول صلی الله علیه وسلم د پریشانیو او خوابدیو په وخت کې به پر مهربانه وه. د رسالت په دعوت او تبلیغ کې د سره مرسته او کومک کوي. د تکالیفو په وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم خواخوږي کوله. دا اول هغه څوک و چې ایمان او اسلام یې قبول کړی و. دا و چې د نبوت د اولی لحظې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم مرسته کول او د جهاد په ترخو ورځو کې اشتراک ورسره کول. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی نازلې شوې د دنیا ټول کارونه یې پرېښول او ځان یې یوازې د دعوت لپاره فارغ کړ. او دا کار هم د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها په مرسته سره و. هغه داسې چې دی ورته ویل د ژوند مصارف دې زما د مال سره او زما د پیسو څخه پوره کوه. ته خپل ځان یوازې دعوت ته فارغ کړه. دا و چې خپل مال په دغه لار کې مصرفوي. رسول صلی الله علیه وسلم ته به ویل د مال په باره کې هیڅ فکر مه کوه. او د رسول صلی الله علیه وسلم مصرف هم د خدیجې رضی الله عنها د مال څخه. مسلمان او صالحه ښځه یا صالحه زوجه دغسې وي چې خپل خاوند د الله لارې ته فارغ کوي، حتی مصرف یې هم پر خپله ذمه اخلي. داسې نه لکه د نن ورځې ښځې چې خاوند یې د خیر په کار کې یا په مسجد کې لږ وځنډېږي، د دې سترګې د قهر څخه ورته ډکې وي. حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ګران او محبوب خاوند د الله جل جلاله عبادت او دعوت ته فارغ کړی. خپل مال او پیسې هم په دغه لار کې مصرفول. د دعوت د وخت او ترخه تکالیف او ازارونه خورین تندي ورسره وړل. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي: آمنت بی حين کفر بی الناس. کله چې خلکو زما څخه یا زما پر نبوت باندې انکار وکړي، دی ایمان پر راوړي. وصدقتنی حين کذبنی الناس. او هغه وخت چې زما د خدیجه رضی الله عنها هغه وخت زما تصدیق وکړي چې خلکو درواغجن وبلل. واشرکتنی فی مالها حين حرمنی الناس. او دی رضی الله عنها په مال کې هغه وخت ګډ او شریک چې خلکو محروم کړ، یعنی خلکو څه نه راکول. ورزقنی الله ولدها وحرم ولد غیرها. او الله د دې رضی الله عنها څخه اولادونه راکړل، نه د نور ازواجو څخه. هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې جبرائیل علیه السلام او رسول صلی الله علیه وسلم ته راغلی او ته ویل: یا رسول الله، دا اوس خدیجه رضی الله عنها تا ته رارهي ده او یو لوښی ورسره دی چې په هغه کې خواړه یا د څښلو شی دی. کله چې درته راله د دې د رب د طرف څخه سلام پر ووایه. او په جنت کې په یو قصر او په یو ماڼۍ سره زیری ورکړه، داسې قصر چې د لؤلؤ د ملغلرې څخه به جوړ شوی وي. هلته به نه غال مغال او نه شور ماشور وي او نه به څه ستړیا وي. د دغه حدیث شریف په سبب دا رضی الله عنها یقینا د اهل جنت څخه ده او د هغو کسانو څخه ده چې په جنت سره زیری ورکول شوی دی. دغه دوی غمجنې حادثې د څو ورځو په جریان کې پرله پسې پیښ شوې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زړه د
د غم او د پریشانی مشاعر ټول وشورول او تر دغه وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم پر ذات مبارک باندې د قوم د طرفه تکالیف او ازارونه پر لپسې سول. د ابو طالب تر وفات وروسته قریشو رسول صلی الله علیه وسلم جرأت پیدا کړي او د صلی الله علیه وسلم به په ښکارا سره ازاروي او بد به ورته ویل. د دغه پیښ په سبب د رسول صلی الله علیه وسلم پر غمونو نور غمونه هم زیات شول ترڅو چې د قریشو د ایمان راوړلو څخه ناامید شو. ابن اسحاق په خپل سیرت کې وایي کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم اکا وفات شو قریش وویل چې راځي رسول صلی الله علیه وسلم ته نور ازارونه هم ورزیات. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه ازارونه ورسول چې د ابو طالب په ژوند کې هیڅ چا د هغه ازارو فکر هم نسوي کولای. حتی د قریشو لچګانو او بیباکانو هغه به تعرضونه وکول. رسول صلی الله علیه وسلم چې پر لارې رهیو دغه لچګانو به پر سر خاورې وپاشلې. یو ورځ یو چا پر سر خاورې وپاشلې. رسول صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ننوتی. هغه خاورې پر سر پرتې د لونو څخه یو لور ور ولاړ سو. د رسول صلی الله علیه وسلم سره ورسېولې او ژړلې چې دا څه حال دی. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل لوري ما ژاړه، الله جل جلاله ستا پلار د خلکو څخه ساتي. او رسول صلی الله علیه وسلم بویل د قریش څخه ماته داسې تکلیف نه دی را رسیدلی چې زه دې په ناراضه یم ترڅو چې ابو طالب وفات دی. یعنی د ابو طالب تر وفات د مخه ټول ازارونه او تکالیف عادي و، خو واقعي ازارونه د ابو طالب تر وفات وروسته شروع شول. څنګه چې په دې کال کې پر رسول صلی الله علیه وسلم دغه غمونه او دردونه ازارونه او تکالیف پر لپسې ورتلل، نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه کال د عام الحزن په نامه سره وبللی، یعنی د غم کال. او دغه کال د سیرت او د تاریخ په کتابو کې په دغه نامه سره مشهور شو. دلته یو تنبیه او خبرتیا ته ضرورت شته. هغه دا چې ځینې خلک به داسې فکر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه کال د عام الحزن په نامه سره وبلی. د هغه علت فقط دا دی چې دغه کال په روانګي کې د رسول صلی الله علیه وسلم ابو طالب او زوجه حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شول. او ډیر خلک شاید د دې لپاره چې په خپل مړسو اقرباو د اوږدې مودې لپاره غم وکړي دا خبره دلیل وګرځي، خو په حقیقت کې دا لویه خطا ده. رسول صلی الله علیه وسلم یوازې د خپل اکا او خپل زوجې پر فراق او پر نستیوالي باندې دون شدید غم نه کوي چې دا کال د عام الحزن په نامه سره وبلل، بلکې د دې نامه سبب هغه حالات ول چې د دوی د وفات په سبب پیښ شول. هغه دا چې د اسلام دعوت ډیر دروازې چې مخکې خلاصې وي او اوس د ابو طالب د ساتنې او د حمایت د خدمېدلو په سبب هغه دروازې ټولې بندې شوې. ځکه د ابو طالب په وجود کې د اسلام د لارښوونې او تعلیم لپاره ډېر لارې موجود وي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل آقا په موجودوالي کې د هغه کار لپاره چې خپل رب جل جلاله په امر کړی ځینې کامیابۍ هم لیدلې، مګر د ابو طالب تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل شوې. رسول صلی الله علیه وسلم به چې د تبلیغ لپاره هر څه کوشش وکړي او هر چیرې چې به ولاړ د ده پر مخ لارې بندې وي. نه چا د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ته غوږ نیوه او نه چا اسلام قبولو، بلکې ټولو خلکو یا ملنډې په وهلې یا بې ازار ورکول. رسول صلی الله علیه وسلم دغه کار ډیر غمجن کړي چې هغه وظیفه یې نه که ادا کوم چې الله جل جلاله په هغه سره مکلف کړی، نو له دې سببه یې دغه کال ته عام الحزن ووایي. د اصحاب کرامو د دون صبر او د ثبات سبب چی شو. اوس به دا درته بیان شي چې د اصحاب کرامو پر د دون سختي او مشکلاتو باندې څنګه صبر کوي. د دغه ازارو او تکالیفو تر اوریدلو وروسته عاقل او هوښیار خلکو ته دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې د دغه ازارو په مقابل کې د مسلمانانو د دغه صبر او ثبات او د دغه تحمل او مقاومت چې عقلونه ورته حیرانیږي د دې سبب او باعث چی شو. مسلمانانو چې دې مقاومت او دغه لوړې درجې ته ورسول، څنګه یې پر دغه ازارو او تکالیفو چې په اوریدلو سره وریښتان شخیږي او زړونه ریږدي، پر دې تکالیفو یې څنګه صبر کوي. د دغه سی پوښتنو او سوالو په جواب کې غواړم چې لږ څه هغه عواملو او اسبابو ته اشاره وکړم چې انسان ته دغه صبر او ثبات، زغم او مقاومت قدرت ورکوي.
اول د دغه ثبات او صبر دپاره اول او تر هر څه د مخه عمده او اساسي سبب پر یوه الله جل جلاله باندې ایمان پر یوه الله جل جلاله باندې د سړي ایمان وي او ایمان یې مضبوطه وي نو دا د انسان دپاره د ټینګ ایمان او د محکمه مقاومت او د صبر سبب او ذریعه ګرځي چې د دنیا تکالیف هر څونه چې ډیر وي او هر څونه چې سخت وي او پر هغو باندې دی صبر کولی او هغه څوک چې په ایمان کې ډیر مضبوطه وي هغه دغه ټول مشکلات خپل ایمان ته او د ایمان په مقابل کې داسې ویني لکه د نړونکي سیل پر سر باندې خاشې هغه سیل چې لوی لوی بندونه او لوی کلاګانې نړوي د دغسې ایمان خاوند د خپل ایمان په خوږوالي کې د خپل یقین په روښنایي کې دغه دنیوي زحمتونه او تکلیفونه نه حسوي او نه یې پروا پکې ایښي د دغه ذکر سوي اصلي او یوازیني سبب څخه چې په صادق ایمان باندې څوک وپوښل سي نور څو فرعي سببونه هم پیدا کیږي چې دغه ثبات او صبر نور هم تقویه کوي دویم شی چې انسان ته دغه مقاومت او صبر وبخښي هغه داسې قائد او قیادت دی چې زړونه وهغه ته میلان ولري رسول صلی الله علیه وسلم چې د اسلامي امت نه بلکې د ټول بشریت قائد اعلی و هغه داسې ښایسته خویونه درلودل د ځان پوروالي او ښه اخلاق یې درلودل چې زړونه ورجذبېدل او ځانونه تر قربانېدل د کمال او پوروالي هغه خویونه پکښې موجود ول چې هیڅ بشر ته نه دي ورکول سوي د شرف خیر فضیلت عفت امانت صدق او ټول د خیر اوصاف داسې او دومره پکښې موجود ول چې دشمنانو به هم په هغو کې شک نه کوي دوستانو او ملګري خو یې څه کوي د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې څخه هیڅ داسې جمله او کلمه نه راوتله چې د ټولو به د هغې پر رښتیاوالي یقین نه تاسې راسئ چې د نمونې په قسم د دشمنانو حالت ووینو او د هغو څه خبرې واورو چې څونه یې د رسول صلی الله علیه وسلم پر رښتیا ویلو احتمال او باور درلودی د قریشو د کفارو د مشرانو څخه 3 نفره د شپې په پټه ورتلل او د رسول صلی الله علیه وسلم د کور دیواله تر شابه د رسول صلی الله علیه وسلم قرآن مجید ته به غوږ نیولی او یو په بل نه ول خبر د دغه 3 نفره څخه یو نفر هم ابو جهل و تر څو په دغه 3 نفره کې چې دوی سره پټ ول دوی سره رسوا سول نو یو د دې نفر سو ابو جهل ته وویل ول دغه چې د نبی علیه الصلاه والسلام څخه دی واورېدل په دې کې څه وایي ابو جهل وویل ول څه مې واورېدل موږ چې بني مخزوم یو دا بني مخزوم د ابو جهل قوم دی او د قریش یو شاخ دی نو موږ چې بني مخزوم یو د عبدالمطلب د اولادیه سره مو په شرف حاصلولو کې سیالي کول کدی خلکو ته خواړه ورکول نو موږ هم خلکو ته خواړه ورکول او کدی د خلکو سره کومکونه کول نو موږ هم کول کدی خلکو ته مالونه ورکول نو موږ هم ورکول تر څو چې کله داسې سره وګرځېدلو لکه د مسابقې 2 احسان یعنی سره برابر او مساوي شو خو دوی اوس وویل چې په موږ کې نبي شته چې له اسمانه وحی ورته راځي او موږ دغه ځای ته نشو رسېدلی نو په والله هېڅ کله بیا ایمان نه پر راوړ او نه بیا تصدیق تاسې پوه سواست چې قریش د قومیت او تربورګروۍ د ضد په وجه ایمان نه راوړل که نه د رسول صلی الله علیه وسلم پر صداقت او رښتیا ویلو یې هېڅ شک نه درلود ابو جهل به ورسول صلی الله علیه وسلم ته ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم موږ تا درواغجن نه بولو مګر هغه شان درواغ بولو چې تا راوړي دي نعوذ بالله په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې په سورة الانعام 3 نمبر آیت کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون یعنی دوی ستا تکذیب نه کوي مګر دغه ظالمان د الله د آیاتو څخه انکار کوي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت روانه حصه کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین